خلک دي خبره مې ولوکړه اوس په زه ملامت راوستم یاره په زما یاد کنه بیا به چاله روغه نه کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه خیر دی جوړې دا زه تاسو نه یو تاسو کوم تاسو نه چې څوک تاسو کی نو الټا پورټه لارې به خلکو ته خایې څه مطلب دا چې دا بل وستا روانو چې کوم دی غرور ته ولې کلمه او ماته چانسي پدې کې ګرځي لاړ شو پاتې ته ماته دوه کو ما دا واره خو ته په دې رقم مثال خو چې ماشومان دي نو ته ماته اوس دا سک اكو بکو مطلب د سره خبره خستار واره د ماشومان مثال دی ډوډۍ خو په خله باندې پس په مو خو نه منډي نو بس ټیک څنګه ډوډۍ خو ځناورم په خله باندې خوري پس په مو خو نه منډي دا څه خبره شو ګوره خبره دا ده کنه چې یو سړی د نه تاسو کی په کار و چې هغه د سیده لار وخه ناغه د پکندو کا پر سر کلم ما ته ځان ته خلک وای نو ته ماته دوه تا خو دې ذلیلګه خو د مرزونه بار وته نه نو ته ماته دا ترغه دا تاسو نه کې چې ماته پلانیز دی خو پلان دی او خو سره به دا کوم مرزه لیدلی باروزی او کور تراشي مالا نو چې عمر دې لیدلی چې چا ته پوزو په کار و چې وته ویلو چې زه ترې خبره خو تاسو خاندانی داسې خلک د کله پنجابیانو چې د سیده لار نه خای ها لاس ما چا ګوره خلاص ما خو دا وخه مطلب د سره تاسو ویل غواړي مطلب به دا کنه چې ستاسو د باره مال دومره غوټي راکړي نو خلک خدای سي نه کوي کنه او تا نه ودا پوس کوم تا غوړي چې سره کې بچا ډولکی نه وو ماره قرانه زبره بوتاړو مریض ته ډولکی ما کار ما خدای باور کړه چې په بورډ باندې ستا غوند کې غټ تصویر لګول دا وختو او ډوله ولا تغار ته چولو په ایمان باندې خدا ته بس ټیک کنه په ټول دنیا کې دا اړ یو خمشکل چې کوم دی و کسان ملاويږي دا سپک دت په کې دا غونو نه مالا دا پتا چې تا وو اوس باندې مګوا بس خلاص ودا کوم او دا څه کار دی ما دا وره چې ګور دا ساده لیکته دی په دې شذور میزونو کې مرا شوه ها خدا سي ده ها او یو خبره موره دا خبره دلته دون علالي مرداري کړی دي کنه دلته خو ته خلک ځکه سنوي چې پلار دی پیژنې په قانون په دې ځای کې اوسېږي او تاسو غرون ته لاړو غلار یو کړه کنه هغه خلک دې چې سارا پاسي کنه ناغه داسې ګورې مخامخ ته ګټي وي غارتا بل انسان بچي خو ته نه ښکاري او کو تی ولي دی او غلار وکړه نو والله چې ټوټه لري او داسې ورته دیوال باندې داسې ورته خدار کینا زبانو مو مسلمانو 400 باندې ما چې په کوم ځای کې خپل کېل کومه کنه په ماره کې هغه کوم نشي پیدا او ته په غرو ته ځم لاګانو لا خزه داسې کار غلار بیا پور مو بیرم شي لنګ من کنه ټول زما یاران دي کنه زه خو اسیم ملک کنه نو خیر بیا ما تاسو باندې تاسو په خپل څوک مر سپین تانه نه راځي ته ملکی زمانه خپل لار دي سا نو ځکه په دې شونډ ترو کړو سپور شونډ چې ته ټول مدینار تیری کړې څه شونډ سپوري دې خپل شونډ دا کینا مالا ورګه خو دې سره ګورم ښا ستا غوندې بې خونده سره یې رانه کوي وای خدای پاکه زما خوړه ستړی شو پته نه لګي چې دا چانسي به کوم دی یا الله تو خدای ما دا یار را پیدا کې خدایا خدا مړه وردم به د عمر دې صاحب له دعا به مو ته وکم سلام به مو کوم او خپل یار به مو لټو السلام علیکم څنګه راغلی یاره بابا خدا بابا جی صاحب سلام نمراله ما صاحب او جو دا صاحب سلام دراله او دما یو مرګري روک شوی او داغه په لټون پسې ورو ډېر وخت وشو یاره بابا جی او دوه میاشتې ته وړاندې ولې نه راغلی بس دا خو ته عمر یې بابا غرور کې واپس ډېر ورم چراته وی هلته کی او جو خو بدل ګرام مې بدمم شمو د صاحب سلام ډېر سخت دوست دی ډېر خوږ دوست مې بابا خوږ دوست دی کنه دا کانی کنه او جو شاباش نور بابا خیر زه به چې خدای مې را پیدا کړي ښه سیده بابا الله دې خوشاله او بالکل صاحب له چې ترالی کنه بالکل به اوس را پیدا کړي ښه ټیک ته جی ټیک بالکل دا بابا به پر سلام مو کوم دعا به مو دعا وکړه هاي ښه خدای پاک را پیدا کړي امين 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 جن الله دې خوشاله کړه بابا سلام علیکم یعنی کامیاب امين جوړ تکړه خوشاله خیر دی څنګه ټیک ټاک دی سره بس زه خو راغلم ما وی چې بابا جی صاحب سلام وکم او دعا به وته وکم خو دا ټول چې څه کې مرد کیا زما غیر مو چانسي ها لا خود بدبني مې میاشتو شو ها چې د کینه غیب شوی روجم تیر شو اخترم تیر شو
ساده ګل راته ویلي صبح بابا په غرونو کې دي ها هلته مو په سم وګرځېدم خو را پیدا مې نه کړ مړه نو خره چې روکچې وې کنه ته پیسې کې یاره ته اصل دی ونه نو څنګه دوست څوک پرېښودی شي یاره دا خبره خو صحیح ده خو دوست هم پکار دي کنه چې د دوست تپوس وکړي کنه یا خورا خو د ما یار و تا ته پته لګېده نه ټول عمر یې ما سره چې کوم دی په دې پولو په دې کور کوڅو کې تېر کړ ها خو الله منده کې چې هغه غیب شوی دی که نه نو ډېرې زیاتې وسوسې مې له راځي لکه خپې وپس ډېر زیات مې پسې خفه یاره دا خبره صحیح ده د دوست نوم چې کوم دی دا نه خو دی بلکل خلک هر څه پرېغوستي چې خو دوستي نشي پرېښودی نشي پرېښودی نو اسلمه زه به درته وښیم تا لیدلی دی ما لیدلی دی خو مړه ډېر په بد حال باندې دی یا که ودې لیده که نه نو د خپل نه به ځمکه بخت دا دې څو عمر دی او که نه یاره او کوم ځای کې دی ما ته خو یو نظر وښایه ته راځه زه به یې توښیم خو دلته درته نه وایم چې په څه حال دی ته به یې په خپلو سترګو ووینې رشاد ها نو ورځو ورپسې دا چې ځو ما ته به ته واخلې صحیح ده راځه راځه یا الله شکر ته وکړه ته وکړه راځه پښتانه دونه پوه دي نو څه تکلیف دي دا په کار راځي ما روژې ته خو وویې کړم نه یاره دا چې یاره چې شم پکې لګېدلې وې شیشه کې خو لږ ځان ته وګورم چې څنګه یم ځینې مانګټ کې دا خو ناسې توره د دې کې خو سک ښکاري نه یاره مړه ښه دا ښه داڼه سپېره دي هله یاره دا مې لا بینه دې سوواله زما څه خیري نه دي روح زه ملګري نه ځان راکوم یارو خو بار ناستې ولې څنګه چل دی د خوراک مې سره وړي دي الله مړه د خوراک مې سره وړي خدای مسلمانه موږ ځان د زرې زرې شو موږ پسې دا تا ته ما څه وویل بار ناستې ولې نو مار څنګه ناست یم که نه هغه عمر وړري نه دی په نو خدای بي همه څه دنده دی نه دستلی دی او ستا بیم دی نو ځکه بار کېناستم مړه ما ته معلوم وي ستا ورځ په ډېر انونو تم ګرځې او ته لا په بند باندې خبره یې کوې ها څنګه کولی شم داسې کار دی که نه چې دلته کې کېناستم که په ډېرانونو ګرځم او که په هر څه ګرځم خو د بین د لاسه چې کوم دی دلته د ورتلو شیان نشته مړی دغه ستا ملګری خو تا مه راغوښتونه شیله بیا راشي نو دغه کیسې خطارې کوي نو مه پرېږده داسې خلک لرې داسې کار وکړه نه چې ته کښېنه ځان سپر کېږه او زه ورځم چې تا ته د روټۍ موټۍ بندوبست وکړم پوهه ده زه صحیح نه ورسره دا واله زه کبځان راګیم ودېږه ودېږه هغه دې ناست دي دا بلې لږ څوک دی چې هلته راپاڅېده وایم اسلم استاد دا غونډ اصول خو دا دی دا ټول ده په دې نسو راړولي دي ها او که نه او بله خبره ده دې سورنګ ته وګوره که نه په دې سورنګ کې د دې پوډریانو زندګي تباه شوه نه یاره ها سامان بیا خپل ځای ته ورسوه ښه دې غمګریا خسي زه راپسې راوړه ها وږي شوی یم ډېر زیات داسې زرې زرې شوم نه زه هم ورته یو چرګه دوه به م راپټه کړم او څه به خوراک هم راوړم زه صحیح ده منم داسې یاران خو په دوی باندې نصیحت عمل نه کوي یاره ته راځه چې ور ورشو راځه. راځه
ستا یار لکه چانسي دا تا رضان نه څه جوړ کړي د خدای نیک بخته یارانو څنګه نشي ته راغلي نشي له نیم راغلی تا پسې راغلی یم تا پسې خو د ما خپې ماته شوې ټول دې سپا باغونه مې راپسې وکتل یا د خدای ظالمه تا د ځان نه پوډري جوړ کړ داسې کېده دا خو قهر دی ناسور دی د خدای د غلبي ورځې نه ویرېږه دا نشي پرېږده ذلیله بشي زمړه روشه د څوکې راکمزینه علي ماته نشي راپاسه. پنکې پرېږدي زمړه وغورځوه دا دا رې څه په قهر دا نښته کړې د خدای مسلمانه دا دې ولې وغورځم پاسه نه ودرېږه واقعي خبره ده چې دوست دوسي دې پسې ظالمه څومره وګرځېدو ځان یې خپې ماتې کوي ای د خدای خاطر وکړې چې د دې نشو نه خلک وساتې په دې نشو تاسو دا خلک راړولي دي سبا به ستاسو بچي هم په دې نشو راووړي د خدای د هغې لوی ورځې نه ویرېږې راځه چانسي په مردو کې د افتخار اسپتال دی او هغې ته پرې بوځم داخل به دې کم پکې خدای پاک په د دې نشو نه واړی زمړه روشه زه خو سمدمې ستا نه پیسې سیخیم ځان له علاج وکړه چې سم شي زمړه زه سم یم ویم غلی به خو پوډري نه یم د خدای مسلمانه دا تو ګوره دا سرې ګریوان دا تور مخه او دا خیرن پیرن چانسي ته خو داسې نه وې چې زه راځه مرګري ته ناسب تاسو اسلم ټول عمر سامان هم پروت دی دلته راځه سامان به پروت وي چې هسپتال ته یې بوځم راځه پرېږدئ راځه 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 شیزو راځه